کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اے ځان غختون کیا ودو د شپې په مانځ کې ودرېګا حکم نیمه شپه یا د دینه سکم کړه یا د دینه زیات کړه او قران خپ قلار الولا مون پتا باندې یو درون کلام نازلوو. په حقیقت کې د شپې پاسې دل په نفس باندې د قابو را وستلو د پاره ډېر د فائدې کار دی او د قران د ټیک ټیک لوستلو د پاره زیات مناسب دی. د ورځې په وختونو کې خوستا د پاره ډېره ناوزګارتیا ده. د خپل رب د نوم ذکر کوا د هر چانه جدا شه او یوازې د هغه شه. هغه د مشرق او د مغرب مالک دی. داغه بغیر بل مالک نشتا. نو هم هغه ځان لا وکیل اونسا او کمی درو خبري چې خلق جوړوي په هغه باندې صبر کوا او په شرافت سره داغوی نه جدا شه. د دې درو غړونکو خوشاله خلکو سره د فیصله کولو کار تما ته پرېږدا او دوی سلګ وخت په دې حال باندې پرېږدا. د دوی د پاره زمون سره درنې بیړې دي او د سرو لمبو ور دي او په مړی کې انختون کې خوراک او دردناک عذاب دی. دا به په هغه ورځوي چې کله زمکا او غرونه اجرقيږي او غرونه داسې شي لکه د شګو ډيري چې الوزي را الوزي با. مونږ تاسو ته یو رسول راولېګو چې پتا سو باندې گواه دی لکه څنګه چې مونږه فرعون ته یو رسول لېګلې وو. بیا وګورئ چې کله فرعون د هغه رسول خبره او نمنله نو مونږه هغه ډېر په سختۍ سره راونیو. چې تاسو د منلو نه انکار وکړو نو په هغه ورځ به څنګه بچي چې بچي به بډاګان کوي او چې داغه د سختۍ نه به اسمان شليږي. د الله وعده خو به خامخا پوره کیږي. بهشکه دا یو نصیحت دی. اوس چې د چا زړغواړي نو خپل رب طرف ته د تلو لار دی اختیار کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم تا رب ته معلومه ده چې تو کله په دریو کې دو برخوتا نږدې شپه او کله نیمه شپه او کله درېمه برخه شپه په عبادت کې ولاړې او ستا په ملګرو کې هم یو ډله دا عمل کوي. خاص هم الله د شپې او د ورځې د وختونو حساب ساتي. هغه ته معلومه ده چې تاسو د وختونو ټیک شمار نشئ کولای. نو په دې وجہ هغه په تاسو باندې مهرباني وکړه. اوس چې څومره قرآن په اسانۍ سره لوستلی شي هغه مرلولای. هغه ته معلومه ده چې په تاسو کې به څو خلک مریضان وي، څو نور خلک به د الله د فضل په تلاش کې سفر کوي او څو نور خلک به د الله په لار کې جنگ کوي. نو څومره قرآن چې په اسانتیا سره لوستل کې دي شي هغه لولای. منځ قائموي، زکات ورکوي او الله لا قرض حسن ورکوي. هر څومره نیکی چې تاسو د ځان د پاره وړاندې لګي هغه به الله سره بیا مومي. هغه زیاته بهتره ده او داغه اجر ډیر لوی دی. د الله نه بخنه غواړي، بهشکه الله ډیر بخون کې مهربان دی.